ځي ده که دننه او که بهر ته ځي دلته که دې لږ غونته کې سر د کرښې وباسو خدای خو به دې ماف کړي خو د خلکو نه به چرته ځي. ګرانو ملګرو سلامونه مې واخلئ. ستاسو ملګری صاحب مانیروال یم او خپرونه ادبي ملګرو کې یو ځلې بیا تاسو ته مخاطب شومه په دغه هیله چې روغ جوړ وئ خوشحاله وئ ژوند به کوئ. ملګرو ډاګی کلي ته راغلی یم او څه موده وړاندې هم راغلی یم او د اویس ارمان نوم پروګرام ریکارډ کړی و او تاسو ډېر زیات خوښ کړی و. تاسو ډېره زیاته مینه ډېر زیات داد رالیږلی و. بیا هغې مینې او هغه داد مجبوره کړم او اویس ارمان له رالم او چا چې په غزل او نظم کې هم کار کړی دی خو د هغې سره یې کیته لیکلې ده او لکه د روغاني بابا په شان کیته یې لیکلې ده. که زه دا ووایم چې د سوابی په سیمه باندې به دا زړومبی داسې شاعر وینم چا چې دومره کیتې هایکوګانې لیکلي دي نظمونه او غزلې ډېرو ملګرو لیکلي دي. نو اویس ارمان را سره زما در څنګ ناست دی هغه سره اول یو څو خبرې کوم او د هغې نه پس به وله بیا میک ورکوم او په یو سمې باندې به تنه کیتې هورو چې هغه سره څومره هم کیتې خو هغه ډېرې زیاتې لیکلي دي خو موږ ته به دومره کیتې وایي چې ستاسو د کیتې مینه پرې ماته شي. ارمان به په پروګرام کې درته هرکلی وم. یو جهان مننه کوم صاحب صاحب ستاسو سره راغلي میلمنو او د ټولو مینوالو څوک چې دا ویډیو اوري ګوري د هغې هم ټولو مننه کوم چې دومره مینه یې راوبخله تاسو نن بیا راغلی. د کیتو خبره تاسو وکړه نو واقعي چې ډېر زیات کیتات ما لیکلي دي او د هغې وجه دا ده چې کیته یو دوه شعرونه پکې نو مکمل یو آهنګ پکې هم برقرار پاتې شي او هغه بې ساختګي پکې هم وي. ځکه د غزل هر یو شعر چې انسان لیکي نو اک شان کیفیت نه تیریږي چې کم کیفیت غزل کې انسان بیاني ځکه مختلف موضوعات هر یو شعر یو اکایي نو په کیته کې دغه شیز یو ډېر بهترینې طریقې سره کیږي چې ستا د خیال رواني پکې راشي. نو کیتې واقعي چې ما ډېرې لیکلي دي خو دا ده چې بې ترتیبه دي بس چې څه راته رایادېږي یا څه مخې له راځي بس هغه به درته ووایم. کیته ده چې پرون کابل په سرو لمبو سوځېدو پرون کابل په سرو لمبو سوځېدو نن د بارودو پښتونخوا ډکه ده سبا به بله سیمه اور کې سوځي د بې ضمیرو نه دنیا ډکه ده. دې نه پس بله کیته به درته ووایم چې د ژوند بلها کیسو باور وکړه چې ستړی کړمه د ژوند بلها کیسو باور وکړه چې ستړی کړمه د زړه په کور کې مې جانانه لږ دمې ته پرېږده مینه مې ساده او په سا باندې لاسوک مړېږي مینه مې ساده او په سا باندې لاسوک مړېږي پاتې الفت د څوارلسمې سپوږمۍ شپې ته پرېږده. دې نه پس بله کیته ده چې هر یو سلی کې خوندي دي د ګلونو په شان خلک هر یو سلی کې خوندي دي د ګلونو په شان خلک د ګلونو سلی ډیر دي د زړه ګوره مقبره کې بیا په هغه شپه ارمانه په ګولو زه وده کېږم بیا په هغه شپه ارمانه په ګولو زه وده کېږم کله خاورو ته چې وسپارې څوک خوره مقبره کې. دې نه پس بله کیته ده چې د وخت واکمن نه دا پوښتنه وکړئ د وخت واکمن نه دا پوښتنه وکړئ د ارتقا چلن په څه ودرېدو د وخت واکمن نه دا پوښتنه وکړئ د ارتقا چلن په څه ودرېدو د ظلمتونو په سماج کې توبه انسانیت ګوته په خوله ودرېدو زه به تر څو پورې د صبر ډیوې بلې ساتم زه به تر څو پورې د صبر ډیوې بلې ساتم ته به تر څو پورې واګداره دا ظلمونه کوې دلته انسان د نفرتونو شپول کې ژوند تېروي دلته به چا سره ارمان او الفتونه کوې. دې نه پس بله کیته ده چې د دې حساس زړګي علاج به څه وي د دې حساس زړګي علاج به څه وي د زړه دا څړیکه به په څه ختمه شي ژوند د جذباتو احساساتو نوم دی ژوند بېماني شي چې جذبه ختمه شي. دې نه پس جي بله کیته رایاده شوه چې زه د اخلاص په لاره هر چا سره تګ کومه زه د اخلاص په لاره هر چا سره تګ کومه خو د خودغرضه انسانانو نه مې ویره کېږي چې مدام ټک راله اعتبار کې راکوي ارمانه بس د لستوڼو د مارانو نه مې ویره کېږي. بله کیته جي رایاده شوه چې یو محبت ځان کې پوره زر رنګونه نغښتي دي
یو محبت ځان کې پوره زر رنګونه نغښتي دي، زه پې ثواب وګټم او ته پې عذابونه خوره. زه د خپل ضمیر دوزخ کې اوس وځم ته وخاندې، زه د خپل ضمیر دوزخ کې اوس وځم ته وخاندې، زه به ستا غمونه خورم او ته زما شعرونه خوره. دې نه پس جي بله کیسه ده چې خان او ملا د خپل غرض دپاره، خان او ملا د خپل غرض دپاره تل د شودر په لمن تور لګوي. زه د خپل حق تپوس د چا نه وکړم چې دوی په خټه باندې اور لګوي. او بله کیسه ده جي چې واګدار مې سر باندې ډالرې واخلي، واګدار مې سر باندې ډالرې واخلي، خان مې د کلي په مولا وجني. د دې حالاتو بغاوت پکار دی، دوی به تر کومې ما او تا وجني. بله کیسه جي دې وخت کې بله کیسه به درته زه ووایم چې د بارودو په لوګو کې د ویرو ماتم فضا ده، د بارودو په لوګو کې د ویرو ماتم فضا ده، په سرو لمبو کې سوي ډېر ګلونه رانه روب دي. د کام شتمنه راشه دا بارود مې د لاس واخله، د کام شتمنه راشه دا بارود مې د لاس واخله، قلم رانه روک شوي کتابونه رانه روک دي. او دې نه پس بله کیسه ده جي چې دې لانجه دا ده چې کیسې پوره ما ترتیب کې لیکلي نه دي، ګډې وډې لیکلي شوي دي. نو بله کیسه ده چې دا د غربت سیلو ځپلې ژوندون، دا د غربت سیلو ځپلې ژوندون، لکه په اور کې سوځېدلې ژوندون. خدایه غریب مه کړې محتاجه د چا، خدایه غریب مه کړې محتاجه د چا، ما د غریب سړي لیدلې ژوندون. دې نه پس بله کیسه ده جي چې نه مو ثقافت خپل پیژندلی دی. د اوسنو عالمیه چې کومه زموږ د پښتنو شورو د په دې حوالې سره ده چې نه مو ثقافت خپل پیژندلی دی، نه د خپل تهذیب په لورې تللی شو. خاورې به ارمانه پښتو پالو، نه پښتو ویلې نه لیکلی شو. او بله بس هیرې کیسه به درته ووایم چې د جهل په تیارو کې مې د فکر رڼا تت شوه، د جهل په تیارو کې مې د فکر رڼا تت شوه، ظلمت ستا سیلې کې ډیوه کله بلېدی شي. ته وګوره منصور د انالحق د ټسه لاړو، ته وګوره منصور د انالحق د ټسه لاړو، ته وګوره تیارو کې رڼا کله ځلېدی شي. او بله کیسه ده جي چې د پاټل حقیقتونو به خلاصیږو، پاټل حقیقتونو به خلاصیږو، دا خبره د تاویل نه د قیاس ته، د انسان نه لرې مه ځه مولا جانه، د قرآن مخاطبه یوحناس ته. د یو جهان مننه صاحب صاحب. بس نورې کیسې به بیا انشاءالله چېرته بیا شي، ځکه دی کې بې ترتیبۍ سره دي نو پروګرام هغه سور خرابېږي، نو بس دا شته باندې به مینوال ګزاره وکړي. ډېره زیاته مننه اویس ارمانه چې تاسو مونږ له دومره ټیم راکوئ، مونږ له دومره مینه راکوئ، مونږ ته دومره ښکلي ښکلي شعرونه وایي. په ایمان که بیا مو زړه کېږي مونږ وایو چې مونږ درته هم دلته کې کټ واچو، داسې چې مونږ هر ملګري له لړ شو. نو مونږ له دومره شعرونه او دومره کیسې دومره نظمونه ووایي چې زمونږ د ایمان پې تازه شي، او هغه ملګري هم ډېر زیات خوشحاله شي کوم چې زمونږ پروګرام ګوري. ملګرو کیسې هم واورېدې، زه هم چې کیسه روغانې بابا هم ښه لیکي، خو داسې اویس ارمان هم ښه لیکي. دا زمونږ هر ملګری څوک چې د پښتو ژبې دپاره کار کوي، نو ملګري دې خبر شي چې دا پښتو زمونږ مور ده، او چا چې د مور خدمت کړی دی نو هغه په دین په دنیا او په آخرت په دواړو باندې به انشاءالله چا خوشحاله وي، او هغه به مړ نه وي، هغه به ژوندی وي، ځکه چې دا پښتو چا هم پاللی دی نو هغه یې ټول عمر ژوندی ساتلی دی، لکه د خوشحال خان بابا دی، لکه د رحمان بابا دی، ډېرې هستی دي، د غني خان بابا دی. داسې زمونږ کمزورې ملګري چې دي شاعران چې مړه دي د اجمل منصور په شکل کې، د نیزار شاه منصوري په شکل کې هغه ژوندي ساتلي. ډېره زیاته مننه. تاسو ډېر ټایم هم واغستید ملګرو، خفه کېږئ به نه که زموږ نه په خبرو کې یا په کیتو کې یا په نظمونو کې داسې څه غلطي شوي چې د چا خاطر پې دروند شوی د هغې نه غواړو بخښنه. تر بل ملګري د تګ پورې خپل کوربه صاحب مانیروال له ورکړي اجازت، چېرته هم چې ښاد او آباد اوسئ. د لوی الله په امان.